ګرانو قدرمنو لیدونکو کتونکو اورېدونکو، زه یم صادر تنقیدي د کراچۍ د ادب یو ادنا خادم د اتفاق پښتو ادبي جرګه سند د سورې لاندې د پښتو ادب دپاره په دې ښار کې خپلې هلې ځلې کوو. ستاسو درون حضور ته د غزل شعرونه، د غزل نه مخکې یو هایکو: مونږ غازیانو کشمیریان آزاد کړو، مونږ غازیانو کشمیریان آزاد کړو، د بل کشمیر د آزادۍ جنگ کوو، خو لا په خپله غلامان اوسو. د غزل شعرونه دي. زمون خو رسېدلی دی ستا غم په بدرګه، زمون خو رسېدلی دی ستا غم په بدرګه، دا تی چې روان دی د عالم په بدرګه، او دا مونږ چې پسې ګل ګل وطن پرېښی دی ملګرو، دا مونږ چې پسې ګل ګل وطن پرېښی دی ملګرو، راغلی د ادم سره غنم په بدرګه، پښتو وه او د مینې کیفیتو په موجونو، پښتو وه او د مینې کیفیتو په موجونو، درخو به څنګه نه تله د ادم په بدرګه، او نیازبینې وې قطرې یې پیرزو نه شولې په خاورو، نیازبینې وې قطرې یې پیرزو نه شولې په خاورو، ګلاب ځان ریجولو د شبنم په بدرګه، او چې ما د دې وطن د غاصبانو بغاوت کړو، چې ما د دې وطن د غاصبانو بغاوت کړو، حرام شکر اخیستی چا قدم په بدرګه، دا مونږ یو چې مو ژبه کلتور هر څه پرې قربان کړو، دا مونږ یو چې مو ژبه کلتور هر څه پرې قربان کړو، عرب کله راغلی د عجم په بدرګه، او که چا د اباسین د ازادۍ بیرغ راواغیست، که چا د اباسین د ازادۍ بیرغ راواغیست، راځي به د جهلم پورې تورخم په بدرګه، او وینځلې چې ملاس د رنجیت سنګ د کوره نه وي، وینځلې چې ملاس د رنجیت سنګ د کوره نه وي، پښتون به وي سفر به وي ماتم په بدرګه، دا چا وي چې د لرو بر په منځ کې لاره نشته، دا چا وی چې د لرو بر په منځ کې لاره نشته، روانو د شمشاد سره علم په بدرګه، د عشق منکرینو بلار څنګه پرېښودنه، د عشق منکرینو بلار څنګه پرېښودنه، ساګرو قلندرو او دم دم په بدرګه. یو جهان کراچۍ نامتو او د نوو شاعرانو شاعري په اړه خصوصي یوټیوب چینل. زه د نیغو لارو نه ورک شوی یم، ستا سترګو خمارو نه ورک شوی یم، هر وخت به یې تړلی د طوطي په شان، هر وخت به یې تړلی د طوطي په شان، زلفو زولندارو نه ورک شوی یم. څوک په زړه کې نفرتونه وړي او ځي، څوک بلها محبتونه وړي او ځي، په دلو دلو یادونه وړي او ځي، مازدیګر خو منظرونه وړي او ځي. زړه مې په ټوپونو دی سم زما وجود کې نن، ما سره په جنګونو دی سم زما وجود کې نن. سمې غوښته دا مې څه په نصیب ورسېدو، وخت زورور شو جانان د رقیب ورسېدو. شان او شوکت یې نه غوښته، وږی د مال نه و، د نصیبونو په تقسیم باندې خوشحال نه و. هغه چې ما ویل په اوبو دوه خماران ګرځوي، هغه دوه تورې سڼې لاړې لیونۍ ورانې کړې. زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او هر هفته د یو شاعر شاعري واورئ، او هغه هم د تجزیو سره. پښتو مشاعره